बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लिपबोर्ड کې بنن ورځ منګه فسپیشل وایو مخکې منګه ځینی ویلیوز ځینی کمانډز د اپشن دی کې ویلې چې کله منګه اوس کافي کو فرض قدامه کافي کړل دي څخه راځم د زیګور د اپشن چې کوم ښکار دامه ویلې دي اوس همدا اپشن زمونږ سره فسپیشل کې هم موجود دي کله تاسو فسپیشل باندې کله کوي ګوره موږ سره فسپیشل راوړو همدا کمانډز دلته کې هم موجود دي زر سره ته ریویو کوم تر څو تاسو خبرې پوه شئ ځینی اپشن نور دي په دې باندې مهم پوهه تر څو تاسو ته پاینده کې د ډیزت بدر خپل کېږي نو په خطر کې سره فسپیشل تاسو یاد کې کمانډ په کمانډ باندې ګورئ کله تاسو دا یو څه کاپی کړل کولای شئ چې دا تاسو په همدې کې غواړئ پیسټ کړئ په بل شیټ کې غواړئ پیسټ کړئ په بل فایل کې غواړئ پیسټ کړئ هغه ډیپند په تاسو باندې کوي خو همدا کمانډز ټول لپاره سیم یو شان کار وکړي نو زه راځم په حال دلته کې ودرېږم چې دې کې ودرېږم دومره ایریا مې سلیکټ کړل دا به زه کاپی کوم کاپی تاسو شارټکټ لار نه کوي یادی باندې کلیک کړئ تاسو کاپی واخیسته زه راځم د زما سره سیلری په نوم شیټ د دې ته زه دا را کاپی کوم دې شیټ ته په دې کې زما سره ډیټا نو غواړم دې شیټ ته زه غواړم چې دا را کاپی کوم غواړم دا دې کې زه پیسټ کوم یو طریقه دا د رائټ کلیک بو کې او دې کې ځینې کمانډ تاسو درکې ګور فسپیشل تر راشي دې کې هم ځینې کمانډونه شته تاسو هر یو په اپلای کوي تاسو اپلای کولای شئ که چې تاسو دا نه فری اپلای کوي او تاسو غواړئ چې پرس کا فسپیشل تر راشي ډایرکټ رائټ کلیک وکړه او بیا را شچرتا رائټ کلیک وکړه ډایرکټ کلیک وکړه فسپیشل باندې فسپیشل باندې چې کلیک وکړل ته تاسو ټول کمانډز چې هر یو غونډه غواړئ ته دغه نه سره واخلئ چې تاسو ضرورت وي ټول اخیستل شي او دې کې ته اپلای کولای شئ بل خبره زموږ سره د په دې کې دلته راشي رائټ دی کور دا فیسټ کې نه رائټ لاندې کلیک وکړئ چې دی باندې کلیک مخه کوم فیس باندې کلیک ډایرکټ د فیسټ کې پیسټ کې لانچ کوم اپشن درکې مینیو لیست کې تر راشه او دې ځکه په سپیشل باندې تاسو کلیک کړئ بل طریقه دا ده تاسو را بدار شي یو طریقه کله چې تاسو په خبره کلیک ګورئ په سپیشل زموږ سره راغلو اوس ماته اول خبره چې ګوره په آل کې لګیدل دلته کې کوم یو چې تاسو غواړئ آل مطلب دا چې سړي ټول راته کاپی کړي غزنه دې ځکه ته فیسټ کا چې سلیکل شوی هر سری دغه ټول تر واخه د ذکر ته فیسټ کا فرض کا بده ذکر زو درېګم چې سری ټاله ټول هر سری ماته دې تر راوړو د ذکر ته فیسټ کا نو په سپیشل یا دغه باندې کوله غو دا راش اپشن دی باندې ډایرکټ کلیک په سپیشل وراشي آل او دا وکي کا چې کله یو کې کړه ګوره څه شول ټول سره راغله تر راشه و دیګه ګوره فارمولا راغله پرمټ راغله هر سره راغله اوس راس سره ویډیوګانی ورته ورکونه هڅه مخکې دا ویډیو ته ما فلای کړی دا هم زر راغله د ذکر منظم چې ورته ورکوم 3000 او دلته کې راځم درېګم دې کې ورته ورکوم 2000 ټول ماته څنګه شول 200 ټول لا راغله خیال ده نو دغه شان دي هر څه ټول ځکه فلای شو دا شو زمونږ سره آل اپشن صحیح ده بل ورته ګوري تاسو کولای شئ چې همدغه طریقه کار دلته راشه مدرېګه ما پس 10 کاپی کوم چې کله مې را کاپی کړلو بیرته دې شیټ تر اعظم شیټ ته راغلم بل تاسو دا څنګه اپلای کولای شئ د کیبورډ لارې نه او اس کې زه په سکرین باندې ته کیبورډ راوړم دلته کې ګوري کنټرول الټ پلس وی په تاسو د کیبورډ نه یو ځای پریس کړئ تاسو په سپیشل راشي سوري ګوري ورته کنټرول الټ وی پریس کوم سره دا سپیشل راځي اوس ورته ما چې واځي ما فارمولا په کار ضرور کولای شي چې واځي فارمولا په کار کې هر شی په کار ته هغه ورڅخه راوړي لږه کې ودرېږم مته چې ما واځي فارمولا په کار دا کنټرول الټ وی پریس کوم کنټرول الټ وی چې پریس کړو فارمولا په کار دا پته واځي غن فارمولا راکا اوکې کومه ګوره بل ټوټل مو کوم فارمولا چې ما اپلای کړو هغه هم دې ذکر راغله خیرن دورته دا ګور دې کې اتومات ماته سکیږي راسي کله کوي ګوره دې تاسو ته فارمولا هر څه ښکاري نور سره راغلی واځي ما سره فارمولا راغله دا شول زموږ سره فارمولا بل یو کس وایي چې فرض کا زه غواړم چې همغه شیټ ته بیا راځم دلته کې راغلم او زه بیا را کافي کوم دې نه مې را کافي کړل واپس دې شیټ تر راځم دې شیټ ته راغلم او درېګم کنټرول الټ وی پریس کوم راځم دې کې ګوره تاسو ګوري په سپیشل اپشن کې په سپیشل باندې کلیک کړئ ورته هم چې ویلیوز ماته راکا اوکې کوم دلته راځم چې کله مې دا وکړل تاسو ته خیال شي چې واځي ویلیوز ماته راکې لکه ودرېګو په سپیشل براشي راته په سپیشل چې راغلو ورته ګوره ویلیوز راته راکا اوکې کوم واځي ویلیوز ماته راکې ګوره چې کوم ویلیوګانی ما خانه کې وی ټولې ماته هم غراکلې فارمولا هیڅ هم نشته ده وملدنو یوازې د ویلوګانی ماته راکړل نور هیڅ هم ماته نه راکړي دغه څه بیا راځم فرض کړه د دې کې ودرېګم دلته چې کله زه ودرېدل اوس دا خو ما سره چې شول دا ما سره ویلیوز شو دلته کې بیا راځو درېو کنټرول الټ وی پریس کوم شي څه نشته را باید کافي کیبورډ کې اوس راوخلو چې کافي کو دلته راځم ودرېګم کنټرول سی سره کافي شو دلته کې بیا راځم چې راغم اوس غواړم کنټرول الټ وی پریس کوم کنټرول الټ وی پریس کوم فارمټ راته راکا اوکې کوم اوس ته ګوري ماته به واځي همغه فارمټ راکې نور هیڅ هم را نکړل صرف چې راکړل دا د همغه ډیزاین فارمټ راته راکړو خلم دا که تاسو ټول ډیټا راخلئ که تاسو یو ځای راخلئ که تاسو هر څه کوئ ټول همغه شان دی پرې اپلای کیږي ګوري واځي اوس ماته شي راکړل یوازې یو فارمټ راته راکړل نور هیڅ هم درته نه دی راکړي نو
بل زما چې په کار دی فرض کړه زه دې کې ودرېږم بیا راځم دلته راغلم چې کله دې راغلم دې نه د ډیټا را کاپي کوم ګور یو د سټپ بای سټپ کوم په دې فایل کې ته کوي بل فایل کې کوي دې شیټ کې کوي بل شیټ کې کوي هر ځای کې ته غواړې ټول یو طریقه کار ده کنټرول الټ بي پریس کوم دا دارا کې ته کمنټس په کار دي کمنټس هلته کې نشته دا نو په دې خطر باندې کمنټ نه راځي زما ولې غلط لازم دي چې یو کمنټ ورته ورکوم کمنټ مې چې کله ورته ورکړلو را بشي دلته باندې فرق زه غواړم کمنټ ورکوم رائټ کلیک کوم دې کې تاسو ته درکوي کمنټ اپشن انسرټ کمنټ باندې کلیک کوئ انسرټ کمنټ دا چې دې کې زه توای مسلري دا دې کوم میاشت د جون میاشت سلري د فرض مثال دلته کې راځم ودرېږم فرض مثال دې کې بیا کمنټ ورته ورکوم دلته راغلم اوکې نه پاس راځم انسرټ کمنټ ورته ما چې فرض کا دا دې چې د هغه د جنوري ده جولای جنوري صحیح شو دا فرض دا شان دی کمنټ دې ته هم ورکړو اوس راځم پاس دې کې ودرېږم د ډیټا فرض مثال زه غواړم را کافي کوم دې څخه دلته مې په کار د چیم په کار دی یوازې زه غواړم چې کمنټس واخلم کنټرول الټ وی پریس کا سپیشل لازم ورته کمنټ باندې کلیک کوم دا وګی کا یوازې به تاسو ته چیرې شاید دوه کمنټ راول دا یو کمنټ دا بل کمنټ دا نور هیڅ هم نه را کاپي کیږي یوازې چې کوم کمنټس ته ډیټا باندې ولا خبره سره را کاپي شي ادي بل تیر ورځ مدار ته ټول کار کړی دی بیا راځم دې کې ودرېږم دلته کې ځکه ودرېدلم او را به شو پس دلته کې به زه دغه ډیټا چې د را کاپي کوم را کاپي مې کړ دلته راځم بس دې کې استاد وګورئ ما څه فکرې کنټرول الټ پریس کوم کنټرول الټ مې پریس کوته ولیډیشن مې وکړ ولیډیشن موږ نه اپلای کړی ولیډیشن ځان ته یو مهم بحث ده د څه شي بحث ده زموږ سره د ایکسل مهم درس دا ډیر زیات کار وکړ کې خو زه غواړم یو لیست فرض مثال زما په کار دي چې زه جوړ کړم اول به زه دې څخه ولیډیشن ختم کړم تاسو ته لیک پته ولګي کې اوس دا مشي کلیر تر ازم ورته مې نه ماته سوکا کلیر آل کنټینټس کلیر دا شو هایپر لینک کنټینټس ته مکو فارمټ راته نه کلیر کې به خو هر څونه ختم شي نه دا ولیډیشن ختم نشو نو زه ورته مجبور یم چې خیر ازم دلته کې زه فرض کړه ته فی وظیفې دي فرض کړه موږ سره ام دی باندې زه غواړم ولیډیشن اپلای کوم په ټولو باندې غواړم چې هر ځکه ولیډیشن اپلای کوي فرض کړه یو لیست جوړوم ما ته صرف همغه لیست راځي صحیح ده ما سره فرض مثال یا ټیچر دی یا ډاکټر دی یا ګارد دی یا ویټر دی یا کوک ده دا شان یو لیست جوړوم یو دنه دیغه څخه زه انتخابوم فرض کړه دا شان سو یا فرض مثال زه غواړم میل وغیرہ د پاره جوړ کوم یا فرض مثال تنخواه د پاره جوړوي یا راځم په دې کې زه ودرېږم دا کسان دي زما سره دلته کې زه یو دنه بل رو چې د هغه د قلم اخلم کنټرول شیفت پلس پریس کوم کنټرول شیفت پلس مې پریس کړلو انسرټ سیل ډاون شیفت سیل ډاون نوٹ جست سیل دې کې ودرېږو چې کله ودرېدلو زموږ شیپ کار دی کالم واخیستلو کالم نه فاصله دې کې چې ورکوم دې کې زوته هم چې فرض کړه دوی جندر ده چې شو دا دوی جندر شو خو دقیق ورته ګوریا لازم از دا روزان سره سلیکټ کوم دیز نه تر دیزی پوری فرض کړه دیز نه دیزی پوری دیزی نه تر دیزی پوری یو دا نه سیستم واخیستو ځان سره دا شانت میو لیست ایریا سلیکټ کړ اوس دې باندې ولیډیشن اپلای کوم راځم ډیټا چې کله راغلم دې نه پس براشم ولیډیشن ته ولیډیشن نه پس راغلم ډیټا ولیډیشن نه پس راځم any value not list جوړوم دې کې ځان لپاره all list جوړوم لیست کې باید سو ما سره باید دې کې ماته سو اپشن راکې جندر کې موږ سو قسمه جندرز دي سو دوه قسمه جندرز یو میل یو فیمیل کنه یو بل جندر هم ده کنه او وراشي چې کوم میل وایم دا به دریم مخلوق د پر بل شریکو میل شو فیمیل شو او ابل ته شي وای چې شي وته وای نو وان صحیح شو وای نو هي او نشي انت به زو سولي کما یا میل او فیمیل فرض کما دوه واخصل صحیح ده ریدر دین نوٹ ټو سی هر شي تاسو سلی کې یا خطا سو ورته بل هم لیکل شي کنو جندر چې شي تاسو للی وی چې هغه خو مرتبه ولیکي دا به په حال اوکې کوم دا مې کله اوکې کړلو سیمپل راځم ګور اوس ماته ضرورت نشته دې کې لیکم چې میل دا او دا فیمیل دا او دا پلان کای دا ماته څه پته چې دا راځي سره دې کې سلیکټ کوم میل لکه فیمیل دا میل ضروره به دې بل تر راځم ته میل لکه فیمیل دا میل دا راځم دې بل ته دانیال دا بل مخلوق مسکان دلته راځم ودرېږم څوک دا فیمیل دا وای همدا شان راځم دا څوک دا وای میل دا
خدا میل ده راځم بیا دا شانتي چې کوم وي همغه جندر ته ګور همغه شانت تاسو انتخابول شي کولای شي ته ولایتو د لپاره هیوادونو د لپاره کنټری د لپاره نور دا شانتي او څه چې وي ته بار کاروي هم دا شانتي یو لیست وته جوړ کی سمپل لیست جوړ کا بس چې هر یو وي هغه به یو د نسل کوي هغه به اتومات تر لیکل ته ضرورت نشته اوس غواړم چې دغه څخه یوازې فقط چې شنه ډاونلوډ شي ډاونلوډ نشي کافي شي زه ټول کافي کوم او راځم دې شیټ ته او زما یوازې په دې ځکه اوس په کار د کنټرول الټ وی پریس کوم او تم چې ماته ولیډیشن تر نه راکا ایریا مینونه سلیکټ کړي کوم نه کوم پرې غواړم دیز نه دیز پرې غواړم او دلته کې اوس الټ کنټرول الټ وی پریس کوم ولیډیشن په کار د ولیډیشن باندې کلیک کوم دا زه کې کوم هغه ولیډیشن چې موږ ته اپلای کړو سیم ټو سیم د ځکه اپلای شي صحیح ده تیرته ثبوت واخه هو د واخله ثبوت وروړه ته ضرورت نشته چې ته بار یو ځکه ته فارمولې لیکه یو ځکه دی فارمولا ولیکه دغه د فارمولا هغه په اپلای کوم د ځکه سره به ټول راځي یو ځکه دی ولیډیشن اپلای کړي ضرورت نشته بار نور ولیډیشن جوړه نه یو ځل جوړ کړو بس هغه کافی ده راوایخله نور ځنه کې کاپی پیسټ رب کوا یو ځل خواري ټول عمر موډ ګرځه زه ته یو میاش خواري وکي دوه میاشتې ټول عمر مزه کوي اتی ایکسل نه خوند واخلي خو تاسو په خپل خاو بد باندې نه پوهیږئ تاسو سره هغه استادان په کار دي چې صدر ته وایم نور بس نه يم خپه بشیرانه ها دا مو شو خلاص شو ولیډیشن باندې پوه شو دای ولیډیشن او کاپی کولو صحیح خاصه بس چې دنه کې رسته بیا ته مشکل وي ښه په اکسس کې دا ډېر زیات پکار کیږي ولیډیشن مونږ الته کې ډېر زیات کارو ځکه ډیټابیس جوړو نه الته کې الریډي زموږ سره ځینې شیزونه موجود دي اوس ډیټا باندې چې دا په ټیبل باندې مونږ بیا ولیډیشن لګو یو حد ریستریکشن لګو چې کس رقم ډیټا چې د هغه ځکه دوی کافی پیسټ کولای شي لیکلای شي هغه ځکه اوس باید دوی ولیکي بیا راځم ګرانو دیز نه کافی خلم دغه درس مې کافی کړو ګور تاسو ټول کوی هر څه چې کافی کوي هغه تاسو باندې ډیپند کی خاصه ټول نشم کوي دلته زه راځم چې دا درس ته وایم تاسو زموږ نه شفات نشي کنټرول الټ وی دلته راځو ته ګور all using source them دلته کې ټول شیزونه چې کوم دی وای دا ټول مې په کار دي source them مې سره په کار دوه کې کوم یو کې مې کړل ګور هر سورس سره راغله چې ټول راغله صحیح ده دلته ګوري فارمولا او سورس تیم او وغیرہ هر څه چې ټول سره راغلل ورته کې بارډر نو راکړي بارډر او ټول شیزونه چې تاسو سره به هر څه درکولای شي صحیح شو فارمټ هر څه د کې موجود دي ګور کمنټ هم راغلل هر څه سره ټول چې ټول ور سره راځي د کې کنټرول راشي دا زموږ سره چې سو آل سورس مو درواخلای خاګرانه دا دی مو شو بل چې پات شول راځم بیا دلته کې برا شو دلته چې راغلو دا برا کافی کو چې را کاپی مکړو راځو دلته چې بیرته واپس نو شارټ کټ کړئ ته خیمه خاص څنګه تاسو کولای شئ یو شیټ نه بل شیټ ته لاړ راشي څنګه تاسو کولای شئ هغه کې all except borders ورو هر څه په کار دي خو بارډر سره زمانه لګیږي دا بارډر چې نه وای کنه بس مزه به هم د سی وای زاو وختم پاکستان ته مطلب نه خو دې بارډر وای کې څه خراب کړي نه می لګیږي ورسره نه لګیږي بس دل راځي دی باندې کلیک کړئ دا بارډر سره میس نه لګیږي نه لګیږي ورو خو می لګاو ورسره کنه ها بارډر دي کېشته نه بارډر نشته مخکې نه ته ویلو د کې اوس نشته all except border بغیر د بارډر څخه چې انګلیسي زده وي هغه پرې خپوي دلای شي هغه انګلیش هغه کمپیوټر زر یادولای شي ما در تابلوز ویلی مو چې غواړي خه مسلکي او په خپل فیلډ بخش کې انګلیسي یاد کا چې یاد کا انګلیسي یاد کا چې د انګلیسي نه یاد وروړه ډیر زیات به کړي اول انګلیسي یاد کا بیا د کمپیوټر تر شي کمپیوټر خوان دی واخله کالم ویټ مطلب چې سورم نه سایش د هغه وی عمر دلته کې هغه شانتي ورته ورکه مخ کې وګورو څومره کیرات لمه بخپل ورته کالم غټولو اوس به ما شانتي څومره سایز دلته وی ما شانتي وازي کالم ویټ را واخیستو د ټامیټا نشتا چې د کالم ویټ د کاپی شو دلته کې راغلو نه د خیال ورته چې څومره کالم ویټ هغه ځکیو همغه عمر کالم ویټ د ته په دې ته هم راغلو دا دې مو شو ګرانه بل تا ګور دلته کې راځو بل چې د زموږ سره دلته کې درېګم کنټرول ال ډی پریس کوم پریس مې کړو ورته وایم فارمولا ان نمبر فارمټ فارمولا مرا کا نمبر فارمټ مرا کا دې کې یوازې فارمولا راکولا یوازې فارمټ راکول دې کوم دوړ راته راک دوړ په کار یو کې کا فارمولا هم درکړه نمبر فارمټ هم درکړو خو نمبر فارمټ درکړو د سټایل فارمټ ډیزاین فارمټ نه درکړای فارمولا درکړه دا ګورته فارمولا نه دیز پر چې کوم شیټ یا تاسو ته کافي پیسټ کوي دا نور تاسو ته سم نه درکړي ګور ډایرک دا ګور دیز پر لري ښه دا جی او دی پر لالته کور چې کوم سیلو او دیز کې ګور کوم سیل دی ډایرک هغه تر دته راځي هم څنګه کې دو کالم سره موږ جمع کول دلته کې هم هغه دو څنګه کالم چې هغه جمع کیږي ور سره او کوم فارمټ چې هغه هم درته درکړلو نو د کې چې یو زمونږ سره فارمولا ده او بل زمونږ سره چې فارمټ ده نمبر فارمټ ده فارمولا او
and number format. صحیح شو نمبر فارمات دواړه شول فارمیټ. ښه دا مو شروع چې دا مو شو یو بل اپشن درته ښیم. راځئ دومره شیزونه درته وښیم چې علم مو واړه کړمه چې کور ته روان یې که نه جبونه مو داسې تویېږي راتویېږي دومره شیان ته اکسل کې وښیم. دا شو. اوس راځم داسې کې بیا کنټرول الټ وي پریس کوم ورته ګورئ ویلیوز ان نمبر فارمیټ فارمولا نشته ویلیو به درکې نمبر فارمیټ به درکې خو شی نشته پکې فارمولا پکې نشته. کوم ویلیو چې واقعا درته راواخیسته نمبر دې هم راغلی فارمولې ته ضرورت نشته. دلته کې یوازې ګوره ویلیو نه درکوله دلته کې ویلیو او فارمیټ یې هغې ته دواړه درکړه نمبر فارمیټ. اکثره کې خلک دا شانتې راخلي. ښه په دې پوه شوې آی شابس خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي. بیا به راشو دلته کې دوباره ښکته داسې راشم که داسې لاړ شم دلته داسې به لاړ شو ځئ چې خوند وکړي. دلته کې زموږ سره چې شو ویلیوز شو and number format دواړه راغلل. صحیح شو. هو قربان بل موږ سره چې دی دلته دلته راځم بیا ودرېږم بیا چې ودرېدم یو څه خو به دا کافي وي که نه دغه مې را کافي کړلو. راځم دلته کې ودرېږم دلته کې چې ودرېدلم دلته کې ولاړ یم بیا راځم کنټرول الټ وي په سپیشل ته راځم all merging conditional formats دا اپشن ډي اکټیویټ د موږ کنډیشنل فارمیټس نه دی ویلي چې هغه مو ویل بیا مرجینګ سټور کې به درته دا هم وکاروم. اسونه ده ایزي ده مشکل نشته. را به شو چرته کې اوس داسې کې وایي اپریشنز مونږ غواړو چې اجرا کو په خپله ډیټا باندې. دا څنګه کولی شو فی الحال نن ده غواړم اډ سبټریکټ ملټیپلای دا شیزونه وکړم. اوس تاسو ورته ګورئ دا شی به تاسو زده کړئ. راځم دې شیټ ته دې کې ودرېږم زه د فزیک استاد یم یا فرض که ستاسو د کمپیوټر استاد یم. اوس مې په تاسو زړه بد شو غواړم چې د لکان نمرې خو بیخي خرابې دي زه خو چاته مفته نمرې نه ورکوم فري نمرې صحیح ده او چې فري نمرې نه ورکوم زه کوم وایم چې نه ده راځه دې کې داسې کار وکړه د ټولو سره وبالر د روژې میاشت د لږ زکات خیرات پې کېږي خوارې خولې نیولې دي یو 5 نمرې کومک ورسره وکړه څومره نمرې کومک ورسره وکړه 5 نمرې کومک ورسره وکړه. همدلته کې راغلم دا 5 مې لیکلي دي دلته کې ور ودرېدم دا 5 مې را کاپي کړل 5 مې ګوره کاپي کړل دي نه یا دغه شانتي کاپي کا هر سره کم د چې ما شارټکټ نه کاپي کړل دلته کې ودرېږه ګوره راځم هوم ته د 5 به زه کاپي کړم چې مې کاپي کړل راځم دغه د کمپیوټر نمرې زما حق د دغه د کمپیوټر نمرې زه ټولې سلیکټ کوم. اوس تاسو ورته ګورئ تاسو سره څومره هیلپ دا کولی شي 5 نمرې زما په کار سره وکړم کومک وکم. اوس چې کله زه دلته راغلم اوس ورته وایم داسې کار وکړه چې راشه په سپیشل ته وراشي کنټرول الټ وی پیسټ کا یا هلته کې راشه دې ځکه د سن چې اوس وای دلته به څنګه راځم لار د نور کې په سپیشل څه شو د په سپیشل ته راغلی ورته اډ کا چې شی ور سره اډ کا ګوره 5 می تار کاپی کړی دا اډ کا سم ایډیا سره ټول می سره اډ کړای او کې پسې وها اوس ورته ګوره ټول سره 5 ور سره جمع شوي خیالم دا دلته کې بیا راځم د ځکه فارمټ مخ کې وسوره کم ته چې غواړي همغه شان دي تاسو چې کوم فارمټ غوښتو هغه تاسو ور باندې اپلای کولای شئ. صحیح ده همغه چې کوم فارمټونه وغیرہ تاسو ول دي نه تاسو بیا اوس تاسو ګورئ دلته راځم داسې کار کوم چې همدغه زما سره سیلری ده فرض که زه غواړم چې دغه ټولو سیلریانو سره نه ده یو کس وایي چې ما زکات کړی د روزې میاشت راځه داسې کار وکړه چې دې سره څه وکړه پیسې جمع کړه. نو زه راځم دې ځای ته وایم چې 1000 روپۍ ټولو سره دا ځل کومک وکړه مرسته وکړه 1000 روپۍ ټولو سره اضافه شي. دلته کې زه راځم چې کله ودرېدلم دا به تاسو را کاپي کوئ چې مو را کاپي کړلو همدا تنخوا سیلري د تاسو ټول به سلیکټ کړئ دې ټولو سره غواړئ چې اضافه کړئ هو کنټرول الټ وي پریس کوم ورته وایم چې دې سره څه وکړه 1000 روپۍ اډ کړه دا وکړئ کوم ټولو سره ګوره 1000 روپۍ اډ شوي. دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې روپۍ اوس راټ کړئ بیا هغه فارمټ راخلئ پارامټر په واسطه باندې بیرته پرې راکش کړئ نو ټول به تاسو همغه شانتي شي رنګ ورسره بیرته تغیر شي ګوره 3000 روپۍ ته واوښتې. یو کس وایي چې نه دا میاشت کې زه 9 روپۍ کموم 1000 روپۍ دې باندې تاوان راغلی دې ما تاوان نه کړی 5 روپۍ ونه کمې کړه دې ما تاوان را کړی دا اوکې کړه چې اوکې کړو کنټرول سی کاپي پچ نه راشه دلته کې الټ وی پریس کوو ته چې ماته څه وکړه دوی څخه نه ده ټول راغلم کنټرول الټ وی پریس کوم ورته دې نه ماته 5 روپۍ دا ځل کمه کړه دې پسې جریمه راغلی ګوره 5 روپۍ ټول څنګه شوي جمع شوي. دا تاسو که چېرته په نمرو لیست باندې اپلای کوئ هغه شان ډېر زبردست راځي ساده ډیزاین ما جوړ کړی دی چې به هیڅ قسم تاسو ته ښکارېدو فارمټ وغیرہ کې مشکل نشته هغه تاسو بیا دوباره جوړولی شي. همدا شان دی فرض که یو کس وایي چې ګوره دا خو د دوی د میاشتې تنخواه زه غواړم چې دوی د ورځې 100 روپۍ اخلي معلومې کړم نو 10 باندې زه غواړم دا ټولې تقسیم کړم
همدې ځای کې ودرېږم دلته کې ودرېږم کنټرول سی کاپي کوم دا ټول سلیکټ کوم ورته وایم دا اوس څه کا کنټرول الټ وی پریس کوم ورته وایم دې باندې ډیوایډ کا چې کله مې ډیوایډ کړل اوکې کوم اوس ته ګورئ د ورځې 203 شپې اخلي دا چې د ورځې 603 د 600 د 1900 2000 روپۍ ټول ماته پته ولګي چې د ورځې 100 روپۍ اخلي ته کنټرول زد کوم دا و د دې کار ورو بل خبره زمونږ سره چې د په دې کې هغه زه راځم د دې کې واپس ودرېږم یا به زه راشم دا ټول ایریا به زه سلیکټ کوم دا د دې په نتیجه پورې ما دا سلیکټ کړل چې مو سلیکټ کړل کنټرول سی کافي اخلم او زه واپس راځم دلته کې ودرېږم یا فرض کړه دې کې نه زه چیرته ودرېږم دې کې به زه ودرېږم چې زه کله په دې کې ودرېږم او راځم کنټرول وی دلته کې دا کنټرول الټ وی ته ورته دا مطلب فیست لینک چې کله مې فیست لینک کړل ورته ګوري هغه ډیټا ټول دې کې ما سره فیست شو خدا به دې سره یو لینک جوړه یا دلته کې غواړم لینک جوړ کم یا په بل ځای کې غواړم لینک جوړ کم هر ځای کې تاسو غواړئ غوښتل کې تاسو کې یو لینک جوړئ که زه په دې کې اوس کموالی راولم زیاتوالی راولم نور کې به هم زیاتوالی راځي دا 15000 کړي اتومات کې هم ګوره تغیر راغله اوس مله چې ټول کې وسو شي ما سره به تغیر راځي ور ټول کې ما سره تغیر راځي همداز راوخلم همدا ډیټا د فرض کړه دا ډیټا د زما سره دې نه کاپی کوم وراشم بل شیټ ته هم زراشم دلته کې فرض کوم یو شیټ واغستول دې کې زه کنټرول الټ وی پریس کوم دې کې دا فیست لینک کله چې ما دا فیست لینک وګول د کې 15000 دې راځم شل ضرورت بدلوم تاسو ټول کې به تغیرات راځي همدلته کې ودرېدل ما دا 15000 چې دا ما شل ضرورت بدل کړل اوس تاسو ګورئ اتومات په دې کې هم شل زره راغلي وي ورته کې هم سوچ وز ما زره شل زره شوي دا تاسو کولای شئ چې ډیټا د بل سره لینک یو ځکه تغیرات راځي بل شیټ چې څومره ځینو کې دا تا لینک فیست کړی وي ټول کې بس نه شي اتومات به کې تغیرات راځي نو ضرورت نشته ته بیا بار کله یو شته ځکه بل شته ځکه مونتلی یو چینج کوي بل چینج کوي نه کته یو کې تغیرات راولي ګور دیغه ټوټل دیغه ایوریج دیغه مینیمم دیغه میکسیمم دیغه ټول کې تغیرات موږ سره اتومات راځي هر څه موږ سره تغیر کوي نو دا اوس تاسو د فار یو ډیر غټ سہولت چې تاسو د څه استفاده کولای شئ بل ګوري زمون سره بلینک د فرض مثال سکیپ بلینک سره کار کوي سکیپ بلینک داسې کار کوي فرض مثال چې اویاري دلته کې ځلې کوم چاتیا دلته کې ځلې کوم چې سل دا مې ویل کړو اوس ګوري ورته زه دا خلم را کافي کوم دا مې چې کله را کافي کړو دي څخه دا مې هم کافي کړو دا ایریا مو ته سلیکټ کړه ګوره ایریا مې سلیکټ زو ته چې دا ماته کنټرول وکړه چې کله مې کنټرول وکړل ګوره هغه ډیټا چې کومه دي چې کړي هغه ټول راوخته دي چې څنګه شومه تا کافي شو ما خدا شي نه د پکار زه یوازې غواړم چې ما سره د سوشي یوازې د داسې کارو شي چې دا ډیټا نه ده بلینکس دی پری یوازې د اویاس اتیان او سل دغه ډیټاګان چې کوم دا یوازې راشي چې کلمات فیس شي تاسو دا سلیکټ کې چې کله مو سلیکټ کړو بیا راشي کنټرول الټ وی ته سپیشل تاسو کې وته چې ماته سو کا سکیپ بلینکس پر نور تر واخلو کې کومه ګورای هغه کوم بلینکس وغیرہ چې ولغه ته پریخل دایره ته راوستل په نمبراتو کې تاسو همدارنګ تر سره کولای شئ فاس کې یو کس نمبرې وي تاسو غواړئ چې تغیرات راولي کم زیات کې فاس کې یو کس ته د غواړي 50 نمبرې ورکې دي چې غواړي چې د 50 نمبرې ورکې دي چې غواړي د 20 نمبرې ورکې هر څومره چی وي نو که چې تر واخلم دا دیز نه کافي کوم چې دیز نه کافي کړلو سیمپل او دلته کې راغلم کنټرول الټ وی پریس کوم او زه ته چې سوکا بلینکس مو کو ډایرکټ ماته فیست کو ګوره ټول ماته سره پاغ راځي خو نه ګوره دا ډیټا چې کو سیم هغه راځي زه چې نه دا بلینکس دی پری دیوازي د غشتر ډیټا چې د غزي کې فیست شي بلینکس دی سره ناراضي تاسو دا شان هم کولای دا زره خلک مسلې کوم دې نه پس په کنټرول سی کافي میکل دلته کې ودرېګم د ایریا سلیکټ کوم ورته په کنټرول الټ وی سپیشل تر زموږ ته ما چې سکیپ بلینکس راته فری نور ته دا راواله کومه ګوره جواز نور ته پری خدل څوکل 50 شپته درته جمع شول بیا ته جمع شنو راته همشان ته پری خود دراوخله دې نه کافي کا فارمټ وینټر په اپلای کا څنګه چې هغه ولدا شنی ودا هم درته د طریقې سره راشي دا څنګه چې تاسو دې څخه ډیر اساني باندې ترنه استفاده وکړئ صحیح شو کنه په دې باندې موږ خدای دې وکړي چې تاسو سره به پری خلاص شوي بل زمونږ سره ترانسپوز داسې کار کوي چې موږ ته کالم پرو بدلوي ورو ته په کالم باندې بدلوي ګورې څنګه کار کوي فرض کړئ چې زما سره چې دا نیم امپلوي جندر دا شنو چې دا راخله ما کافي کوم دا مې چیز نه کافي کړلو دې کې زه ودرېږم چې په دې کې زه ودرېدلم او ټایم چې ما ته کنټرول الټ وی داسې وکړ دا ترانسپوز کوم دا ورته ترانسپوز کوم دا وکي کوم اوس تاسو ورته ګورئ ورته ته کالم باندې بدل کړو کالم ته په رو باندې بدل کړو ګورئ دا شنو هم دا راخله مزدار دغه دا کالم رو دا زره کافي کوم او دې کې زه بیا ودرېږم چې دې کې ودرېدلم دلته به ودرېږم ورته ما چې الټ وی او د سیو کو در ترانسپوز کدا زو کې کوم او کې مګل وګور ورته یو دوه درې مخ کې ما سره څنګه ول کالم وایس اوس راته څنګه شول رو وایس شو نورورا د دې واخلا فیست سپیشل چې یو کمانډ می هم درته پکې پری نه خودلو چې د وسم نزد کېږي او نيز دګي همغه ما چې تاسو ته کوم فارموله خودلې و هغه را واخلا اپلای کا ان شاء الله تعالی چې زده به شي
کنټرول الټ وی دی کې اوس ما ته وایي چې په کوم اپشن باندې تاسو نه پوهیږئ چې کوم اپشنان کوم کمانډان هر څه چې ول ټول مې درته یو دانه وښودلو او دا مهم دي ځکه مې ته دومره کار پکې وکړل ځکه مې ته ځان ترې خلاص کړو دې ځان پوي کا دا زده کا درته در خپل کېږي سبا چې ته کار کوي سبا چې ته وظیفه کوي د ګوره مفت ته هیڅ هم هیڅ نه درکوي دوی مراد به وظیفې نه سړلی وړه زما سره خپل مرګري ساتلی یم هغه په موسسه کې چې کپنو باندې مستوال ته انټرویو ورکوله اول پوښتنه په همدغو شیزونو کې ترېنه کړې وه پوه شوې نو بیا وروسته شروع بیا ما ته غوسه وه چې دا خو ته ماته نه دي ښودلي نو ځکه ما سره هغه یوه ترخه خاطره شوه چې دا شیزونه مې تاسو ته وښودل صحیح ده که نه ځکه هغه بېچاره ته مې زړه بد شولو نو انټرویو کې همدا پوښتنې ترېنه کولې دا ته ماته دا شان دي اوس څنګه فیس کوي دا راخلم دي چې زما خاص دا په کاري څنګه به کېږي یو د اټوسام دپاره چې دا شارټکټ کیانې ترېنه غوښتې وي چې څنګه به تاسو کولی شئ اټوسام وکړئ نو دا شیزونه یې ترېنه پوښتنه کړې ول بیچاره تکړه خو دومره لکه اکسل کې کار نه وکړی ځکه هغه چې د میډیکل فیلډ څخه او کمپیوټر کې دومره بیچاره نه پوهېده خو ما بیا هم ورته چې د مخکې انټرویو نه یې ورته ویلي ما لږ لږ ورته دا شیزونه ښودلي ول نو زده یې کې ځان پرې پوه کړې څه مشکل ستونزه و درته هر څه چې زموږ خدمت کې یم په هر کمانډ نه پوهېدي کمانډ انشاءالله کار کوو دا چې زموږ سره ختم شو نو اوس زموږ راځو دې نه پس به چې دا سټایلز باندې کار وکړو همداره کام زموږ سره سیلز دی دې کې به کار وکړو ایډیټینګ او داسې به پسې ورو ورځو هم کې زیات کار کوو دا زموږ سره مهم ده او زیات کارول کېږي دا کمانډونه اپشنونه دې زیات کار ته پکې زموږ نو شکر تاسو ته ما په کمانډ باندې هر څه ویلي دي بیا هم کوم کمانډ څه پاتې کېږي ما ته یادوئ انشاءالله زه به یې بل لیکچر چې کله ریکارډ کوم کې مې درته وایم